بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ستاسو درس نن پروټیکټ مطلب ساتنه کول یا محافظه کول د یو فایل. غواړئ چې یو فایل پروټیکټ کړئ چې څوک پکې تغییرات را نشي راوستلی یا محدود تغییرات راوستلی شي، نو په هغه صورت کې موږ تاسو له پروټیکټ نه استفاده کوو. نو که غواړو چې محدود یې کړو پروټیکټ نه استفاده کوو. مثلا که زه یو راپور یا یو کتاب ولرم، زه غواړم چې دې فایل کې څوک تغییرات را نشي وستلی یا محدود تغییرات راوستلی شي، په هغه صورت کې موږ پروټیکټ کلیک کوو. ریسټریکټ ایډیټینګ چې کلیک کوو، په دې کې موږ سره دوه آپشنان دي، یو فارمټینګ ریسټریکشن ده او یو ایډیټینګ ریسټریکشن ده. فارمټ رنګو، فاونټ، کلر، سایز دغه شیانو ته فارمټ ویل کیږي او ایډیټینګ تغییرات راوستلو ته ویل کیږي. نو که موږ فارمټ ریسټریکټ کوو، محدود کوو یې، دا یو کلیک کوو، او که تغییرات ریسټریکټ کوو یا تغییرات محدودوو بیا دا یو کلیک کوو. که دواړه غواړو دواړه کلیک کوو. مثلا که زه صرف فارمټ ریسټریکټ کړم، دا به ټیک مارک وکړو. کله چې دا ټیک مارک دا بټن به فعال شي، یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن، دا به کلیک کوو. یو پاسورډ به ورکړو، داسې پاسورډ ورکړو چې زموږ ستاسې په یاد وي. کله چې بیرته غواړو چې بیا فارمټ پکې وشي، باید بیرته یې انلاک کړو، همدغه پاسورډ ورکړو، بیا موږ تاسې کار پکې کولی شو. که پاسورډ بل وي یا له ذهنه وتلی وي، په هغه صورت کې بیا نشو کولی. اوس زه دا ریسټریکټ کوم. اوس که موږ تاسې راشو ګوره، نو موږ تاسې نشو کولی چې یا فاونټ کلر یا سایز یا کلر یا الاینمنټ دا شیانو کې تغییرات راولو تر هغه وخته تر څو موږ بیرته دا پروټیکشن سټاپ کړو. پروټیکشن چې سټاپ کړو، بیرته هماغه پاسورډ غواړي، پاسورډ به ورته ورکوو، بیا وروسته موږ تاسې کولی شو چې فارمټ کې تغییر راولو. او که چېرته غواړو چې ایډیټینګ کې ریسټریکشن راولو چې څوک تغییرات را نشي وستلی، نو بیا به دا ټیک مارک کوو. کله چې دا ټیک مارک کړو، دغه آپشن فعاله کېږي. په دې کې موږ تاسو سره څلور آپشنان دي، چې اول دی نو چینجز، ریډ اونلی. ریډ اونلی مطلب چې صرف ریډ دی شي، نور تغییرات پکې را نشي وستلی، صرف یعنی فایل دې خلاص شي ودې ویلی شي، نور د تغییرات نشي راوستلی. نو که زه دا آپشن کلیک کړم، یس سټارټ انفورسینګ پروټیکشن کلیک کړم، پاسورډ ورکړم، اوس وګورو ګوره نه به څه لیکای شو، نه به څه پکې ډیلیټوای شو، نه به فارمټ تغییروای شو، دا شیان به نشو پکې کولی تر څو موږ بیرته سټاپ پروټیکشن کلیک کوو. کله چې زه سټاپ پروټیکشن کلیک کړم، هماغه پاسورډ چې مې ورکړی وي هغه پاسورډ ورکړم، بعد له هغه زه کولی شم چې تغییرات راولم. بل موږ تاسې ټریک چینجز پکې لرو. که چېرته ټریک چینجز کلیک کړم او زه پاسورډ ورکړم، نو په دې صورت کې بیا موږ تاسې چې تغییرات راولو هغه د ټریک چینجز په شکل تغییرات راځي. اوس ګوره په سره خط لیکل کېږي، یا هلته به لاین ورسره راځي، یا مثلا که کوم خط ډیلیټوم دلته به لاین ورسره راځي یا خط پرېښودل کېږي. هر تغییر چې راځي دغسې به ښکاري تر څو موږ تاسې پروټیکشن سټاپوو. پروټیکشن چې سټاپ شي، له هغه نه وروسته بیا موږ تاسې په ریویو کې اکسپټ او ریجیکټ درلود. دا تغییرات چې چا راوستلي، آیا دا تغییرات زموږ قبول دي کم نه دي قبول. که غواړو چې پکې پاتې شي اکسپټ کوو یې، او که غواړو چې پکې پاتې نه شي، په هغه صورت کې بیا ریجیکټ کوو. چې کله یې ریجیکټ کړو، تغییرات به ټول له منځه لاړ شي. نو که چېرې موږ تاسې ټریک چینجز کلیک کړي وي، نو بیا څوک چې تغییرات پکې راولي د ټریک چینجز په شکل راځي، یعنی چې خط پکې اضافه کوي، په سره خط به لیکل کېږي، که یې ډیلیټوي خط به پرې کشېږي، لکه څنګه چې موږ ټریک چینجز ویلي وو. او که چېرته کمنټ کلیک کوو، بیا سټارټ پروټیکشن کلیک کوو، نو بیا یو څوک تغییرات پکې راسه نشي راوستلی چې خط ولیکي یا یې ډیلیټ کړي. له څه شي نه استفاده کوي؟ کمنټ نه استفاده کوي. که کوم ځای په هکله غواړي چې معلومات ورکړي، چې مثلا دغه ځای کې یو څه نور معلومات د موضوع په هکله یې درته وایي چې ور اضافه یې کړه یا یې کم کړه، نو بیا به د کمنټ په شکل نور تغییرات راسه نشي راوستلی، صرف کمنټ به ورکوي تر څو پروټیکشن سټاپ کړي. کله چې پروټیکشن سټاپ شو، له هغه نه وروسته بیا تغییرات راوستلی شي. او دا د یوزرز لپاره دی چې زموږ ستاسې کمپیوټر کې چې یوزرز دي. کوم یوزرز؟ ایوری ون مطلب چې هر یو دې ریسټریکشن ولري او کار دې پکې نشي کولی، دې ته پروټیکشن وایي. پروټیکشن باندې پوه شوئ؟ سوال خو به نه لرئ. بیا ځو ویو منیو ته. د ویو معنا لیدل، چې دا صفحه زموږ ستاسې په دې کې اول ویوز دي چې زموږ صفحه سره هم ښکاره شي. که چېرته زه ډېرو صفحو کې خط ولرم، مثلا دویمه صفحه یو 3-4 صفحو کې خط لرم، اوس فعلا چې کلیک ده پرنټ لی آوټ کلیک ده. موږ تاسو چې همیشه کار کوو باید پرنټ لی آوټ کې کار وکړو، ځکه چې پرنټ لی آوټ کې موږ ته د صفحې څلور اړخه ټول معلومیږي، همیشه ټاپ، لیفت، رایټ او د سکرول په ذریعه کولی شو وینئ بوټم، دویمه صفحه، دریمه صفحه، ټولې صفحې
ټولې مشاهده کړای شو. نو که چېرته موږ تاسې کار کوو په هغه صورت کې که موږ تاسې پرنټ لیاوټ نه استفاده وکړو نو موږ ته به د صفحې ټول کونجونه معلومیږي او ښه ایډیټینګ به کولی شو. نو د کار په وخت کې همیشه پرنټ لیاوټ نه استفاده وکړئ. بل ریډ موډ، که چېرې موږ تاسې ریډ موډ کلیک کوو نو دا مینه د ریډ لپاره استفاده کېږي. منیوز او ټول بارز دا شیان به ټول هایډ کېږي او موږ تاسو ته د یوه صفحې په شان که چېرته سکرول بار کلیک کوو دویمه صفحه او درېیمه دا به هم بیا راته معلومیږي. ریډ موډ صرف د ریډ کولو لپاره د ویلو لپاره موږ تاسې استفاده کوو. که اسکیپ بټن ووهو بیرته به ختم شي. او که چېرته ویب لیاوټ کلیک کوو، ویب انټرنیټ پیج ته وایي، نو که موږ تاسې غواړو چې د انټرنیټ پیج په شان ښکاره شي لکه څنګه چې موږ تاسې فیسبوک لرو، فیسبوک چې سکرول بار یې څومره لاندې راکشوي شیان ښکاره کېږي خو صفحه په صفحه نه ښکاره کېږي چې آیا دا څو صفحې دي که نه. نو که چېرته موږ دلته ویب لیاوټ کلیک کوو نو موږ ته به هم په همدغه شکل باندې صفحې ښکاري، نه چې څو صفحې دي د ټولو صفحو خطونه به همداسې نږدې نږدې سره ښکاري. اوس دلته ګوره موږ تاسو ته نه معلومیږي چې دا ټول څو صفحې دي، خو که چېرته ډېر زیات صفحې وي مثلا هر صفحې کې یو څه خط لیکلی وي نو موږ تاسو به ټول نږدې ښکاره شي او ټول به ویلی شو او هره صفحه به جدا جدا نه راته ښکاري. که چېرې پرنټ لیاوټ کلیک کړو بیرته به پرنټ لیاوټ ښکاره شي. بل موږ تاسو سره ډراپ ده، ډراپ هم تقریبا ویب لیاوټ غوندې هره صفحه جدا جدا نه ښکاره کوي، ټول یوې صفحې غوندې ښکاره کوي. که چېرې موږ تغییرات پکې راوستل کوم ځایو کې ویلو لپاره به هم اسانه وي، د بعضو تغییرات راوستلو لپاره چې مثلا سپیلینګ ګرامر یې وګورئ یا یې ووایئ هم به راته اسانه وي. نو دا ډراپ شو. بل آوټلاین، آوټلاین چې موږ تاسې استفاده کوو، آوټلاین به همیشه د هیډینګز لپاره استفاده کیږي. یعنی کله چې موږ تاسې فهرست جوړو موږ ویلې چې باید هیډینګز ولرو که نه، نو د هیډینګز لپاره د آوټلاین هم اسانه لار ده. او هم که چېرې زموږ ډاکومنټ کې هیډینګز موجود وي هم موږ هیډینګز کې ډېر په اسانۍ سره تغییرات په آوټلاین کې راوستلی شو. مثلا که زه هیډینګز ولرم، یو هیډینګ به دلته جوړ کړم وینډوز، هیډینګ تر اوسه نه اپلای کوم، موږ کولی شو چې د آوټلاین له لارې په دې هیډینګ ډېر په اسانۍ سره اپلای کړو. مثلا په دې صفحه کې یو بله موضوع لرم د اکسل په نوم، او په دې صفحه کې د اکسل خو هیډینګ ټولز نه لري، ټول ساده دي تر اوسه. نو که زه غواړم چې دوی ته هیډینګ ورکړم نو بیا به آوټلاین نه استفاده کوم. ګوره چې کله زه آوټلاین کلیک کوم نو د هر لاین د هرې جملې به یو لاین یا دوه لاینه راته ښیي، نور به نه راته ښیي. دا په هغه صورت کې که چېرته دغه آپشن کلیک وي شو فرست لاین اونلی، که دا ایسته کړم نو بیا ټول راته ښیي. دا به یو وار ایسته کړم چې ټول راته ښکاره شي. اوس کوم یو ته چې زه غواړم هیډینګ ورکړم، مثلا زه غواړم چې دا وینډوز هیډینګ 1 شي یا هیډینګ 2 شي یا هیډینګ 3 شي، مثلا ایکسل هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 شي، ایکسس شي که نه، نو څه به کوئ هر یوه کې به کرسر ږدئ. اوس مثلا زه دې کې کرسر کېږدم، دلته موږ ته ښیي چې فعلا دا باډي ټیکس ده. باډي ټیکس معنا نارمل ده، لکه موږ په سټایلز کې چې په هوم کې دلته موږ تاسې کوم سټایل لرو، نارمل سټایل لرو. نو دلته به که چېرته موږ آوټلاین کلیک کوو، آوټلاینینګ ته به راشو، نو دلته به ګوره باډي ټیکس راته ښیي چې دا باډي ټیکس ده. نو که زه غواړم چې دا هیډینګ 1 شي نو له دې ځای نه فقط لیول 1 کلیک کوئ، دا به هیډینګ 1 شي. لیول 1 مطلب هیډینګ 1. یا له دغو بټنونو موږ تاسې استفاده کوو. مثلا زه دا یو کلیک کوم، غواړم هیډینګ 1 شي، فقط دا کلیک کوم، ګوره لیول 1. که غواړم چې هیډینګ 2 شي، لیول 2، لیول 3، لیول 4. تر څو لیوله موږ تاسې کولی شوای؟ تر 9 لیوله پورې. نو دلته موږ تاسې کولی شو چې تر 9 لیوله پورې، او دلته مینې 9 لیوله دي. بلې بیا باډي ټیکس ده، باډي معنا بیرته ساده ټیکس. نو زه له دې لارې ډېر په اسانۍ کولی شم چې هیډینګ 1، هیډینګ 2، هیډینګ 3 تر هیډینګ 9 پورې اپلای کړم. یا اوس ګوره دا کلیک کړم، دا کلیک کړم، دا به هیډینګ لیول 1 شي، که دا کلیک کړم باډي ټیکس به شي. یعنې دا اول، دا آخر، مینې د لیست اول لیول 1 ده، لیست آخر باډي ټیکس ده. نو له دې لارې هم کولی شو. زه به دا هیډینګ 1 کړم، دا به کلیک کړم، دا به هم هیډینګ 1 کړم. نو که زه اوس دا کلوز کړم یا بیرته ویو کې پرنټ لیاوټ کلیک کړم، نو ګوره دا به هم هیډینګ 1 شوی وي، دا به هم هیډینګ 1 شوی وي، او دا به هیډینګ 1 یا هیډینګ 2. نو موږ له آوټلاین نه ډېر په اسانۍ کولی شو چې خپل ډاکومنټس کې هر عنوان چې وغواړو هیډینګ 1، هیډینګ 2 یا هیډینګ 3 ورکړو، له دې لارې کولی شو. بل که زه یو موضوع کې کرسر ږدم، مثلا زه په وینډوز کې کرسر ږدم، که چېرته منفي علامه کلیک کړم د معلومات ټول پټېږي، که مثبت علامه کلیک کړم بیرته ښکاره کېږي. که زه غواړم چې یو موضوع پورته او کاته راشي، مثلا زه دا اکسل غواړم چې له وینډوز نه مخکې راشي، نو یوه لار خو به یې دا وه چې موږ به سلیکټوو کټوو به یې، خو اسانه لارې موږ له دې ځای نه کولی شو. که چېرته زه شو فرست لاین کلیک کړم چې د هر یوه صرف یو لاین ښکاره شي. اوس زه دا موضوع غواړم چې بره راشي، همدا موضوع به داسې انتخاب کړو
له دې ځای نه زه کولی شم چې دا بره بوځم وینې چې څونه کلیک کوم بره ځي چې څونه کلیک کوم لاندې راځي په هر پوزیشن چې غواړي مثلا زه اکسس نه لاندې غواړم دا د اکسس نه لاندې کو و چې زه دا کلوز کړم اکسل بله اکسس نه لاندې راغلی یعنې که چېرې دا ډېر زیات ډیټیلز ولري که نه اوس مثلا که دا موضوع د دې موضوع په هکله 15 صفحې خط لیکلی وي 10 صفحې خط لیکلی وي او زه غواړم چې دا موضوع له بلې موضوع نه کټ او پورته کړم نو په هغه صورت کې که موږ ټول سلیکټوو کټ پیسټ کوو که نه سخت به وي نو اسانه لار به موږ تاسې آوټلاین وي چې آوټلاینینګ کلیک کو دا کلیک کو چې صرف یو لاین ښکاره شي چې یو لاین ښکاره شو وینې موږ به داسې سلیکټ کړو دې مطلب دا چې ټوله موضوع سلیکټ شو و زه کولی شم چې دا بره یوسم ګوره اکسس مو اول کړو و چې زه کلوز کړم اوله موضوع به څوک راغلی وي اکسس څومره ډیټیلز چې وو ټول به ورسره راغلی وي نو آوټلاین چې ده موږ تاسې همیشه د لیولز لپاره چې کله غواړو چې هیډینګز ورباندې اپلای کړو هغه وخت یې اپلای کولی شو دا آوټلاین او ویوز شو وروسته موږ تاسې شو لرو شو هم ښکاره کېدو ته وایي چې کوم شی شو شي کوم شی شو شي اوس ګوره رولر ټیک مارک ده نو رولر چې ده شو ده ښکاره کېږي که یې ایسته کړو ایسته کېږي وایي که یې کلیک کړو بېرته به راځي ګریډ لاینز موږ تاسې مخکې هم ویلي وه چې صفحې کې وینې ګریډ لاینز راشي دا خانې خانې که غواړو چې ګریډ لاینز ښکاره شي کلیک کوئ که غواړو چې ښکاره نه شي ایسته کوئ نیویګیشن پین که کلیک کوو دغه شي ته نیویګیشن پین وایي دې کې موږ تاسې هیډینګز هم لرو پیجز هم لرو ریزلټ هم لرو اوله هیډینګز کې چې دلته موږ تاسې څومره هیډینګز ولرو لکه اوس ګوره اکسس لرو وینډوز لرو او اکسل لرو نو که زه په هر هیډینګ کلیک کوم هماغه هیډینګ بل ته راسن ماته ښکاره کېږي که چېرې اکسل کلیک کوم اکسل به ښکاره کېږي نو که چېرې موږ یو ډاکومنټ ولرو چې پکې ډېر زیات هیډینګ وي نو دغه نیویګیشن پین له لارې به موږ تاسې ډېر په اسانۍ کولی شو چې یوه هیډینګ نه بل هیډینګ ته لاړ شو مثلا یو موضوع په کار وي اکسس نو که چېرې زه د سکرول بار له لارې داسې ځم هغه موضوع پیدا کوم که ډېرې زیاتې صفحې وي امکان لري وخت واخلي نو اسانه لارې چې هر هیډینګ کلیک کوئ هماغه هیډینګ بل ته موږ تاسو ته ښکاره کېږي که چېرې دلته پیجز کلیک کو بیا به صفحې راته ښکاره کېږي له دې لارې نه هم ګوره وړې وړې ښکاري موږ تاسې کولی شو چې هره صفحه راولو زه اوله صفحه کلیک کړم اوله صفحه به راشي دویمه صفحه کلیک کړم دویمه صفحه به راشي نو دغه شي ته نیویګیشن پین وایي او ریزلټ چې ده د سرچ لپاره استعمالیږي که غواړې چې په د ډاکومنټ کې کوم شی پیدا کړي لکه په هوم کې چې موږ تاسې د فایند ویلی وي یو جمله یو لغت نو زه دلته لیکم مثلا زه وایم چې بریا راته پیدا کړه نو دی به هغه ټول انتخاب کړي دلته به راته وایي چې څو ځایه لیکل شوي بریا 4 او ټوله بل ته انتخاب هم کړي نو دا یې ریزلټ شو نو موږ تاسې نیویګیشن پین د هیډینګز لپاره هم استفاده کولی شو پیجز لپاره هم او د سرچ لپاره هم استفاده کولی شو که چېرته غواړئ چې نیویګیشن پین ختم شي کلیک یې کوئ ختم به شي له شو نه وروسته موږ تاسې زوم لرو دلته هم زوم موږ درلوده او په دې ځای کې هم موږ تاسې زوم درلود چې که غواړو چې خط یا دا صفحه غټه وړه ښکاره شي په هغه صورت کې موږ له زوم نه استفاده کوو خو نارمل زوم همیشه څو فیصده وي 100 او چې په 100 کې څومره ښکاره کېدو پرنټیږي به هم عمره خو که بعضې وختو کې غواړې چې لږ درته غټ ښکاره شي کولی شي چې زوم یې زیات کړې او که غواړې چې وړه درته ښکاره شي زوم یې کم کړې خو نارمل به یې 100% وي دلته که چېرې موږ تاسې زوم کلیک کوو یو ډایلاګ باکس خلاصېږي یو باکس خلاصېږي چې په دې کې درته وایي چې څو فیصده غواړې چې زوم یې کړې فعلا پکې 100% کلیک ده که زه غواړم چې 200% زوم شي کلیک یې کړه اوکې یې کړه 200% به زوم شي دلته به هم ګورئ 200% خپله چینج شي یا له دې ځای نه هم کلیک کولی شو تر څو دا راشي مثلا ورته وایم چې 15% دې شي یا دلته خپله هر څو عدد چې غواړو ولیکو هغومره فیصده موږ یې زوم کولی شو کم او زیات یې هم کولی شو که چېرې پیج بیټ کلیک کوم اوکې کوم نو د صفحې په اندازه به یعنې د صفحې دا سر او دا سر به د سکرین په مطابق راته ښکاري ګوره دا سر او دا سر د سکرین مطابق که چېرې موږ تاسې پیج بیټ کلیک کوو په زوم کې پیج که ټکسټ بیټ کلیک کوو بیا به دا خط د سکرین په اندازه راته ښکاري ګوره مخکې چې به د صفحې سرونه ښکارېده لیفټ ټو رایټ اوس صفحه ده خط په اندازه ښکاري چې خط له کوم ځای نه شروع ده په کوم ځای ختم ده صفحه همغومره راته ښکاري او بل په دې کې هول پیج ده چې ټوله صفحه درته ښکاره شي هم سر لیفټ رایټ او ټاپ او بوټم ملټي پیجز چې 2 صفحې درته ښکاره شي او که چېرې موږ تاسې دلته مینی پیجز کلیک کوو مطلب چې څومره صفحې لرم ټولې راته وښایي یا له دې ځای نه موږ تاسې کولی شو چې ورته وایي 2 صفحې راته وښایي 3 صفحې راته وښایي خو که چېرته مینی پیج کلیک کوو اوکې کوو نو چې هر څو صفحې ولرو ټولې به راته ښکاره کړي چې وګورئ چې ټولې څو صفحې لرم خو نارملې 100% دا زموږ ستاسې زوم شو پوه شوئ تر دې ځای مشکل خو به نه لري